ټولو ملګرو ته دا نصیحت دی د درس په آخره کې چې دې کې څه شک نشتی چې د درس ته کېناسته دا غټ زور غواړي او طاقت غواړي، خو دا اسانه وي د هغه چا دپاره چې الله یې ورته اسانه کړي او د دې علم هغه خون وسکي. چې خون وسکي نو دی بیا ویې تړه منې که خو دی بیا هم راځي درس نه. او دا جنت داسې په اسانه هم نه میلاویږي چې ما او تا به ځان له مزدوریانې کوو او بیا به لاس اوچت کړو یا الله څه راکړه. دا عام جنت نه غواړي، جنت الفردوس، خو عمل نشتی. ځکه د عبدالرحمن بابا چې دا خلک ورته رحمان بابا وایي او دا غلط رحمان هغه ته وي، د هغه اشعار د کوم چې د هغه دیوان دی چې اشعار پکې د هغه لیکلی شوي دي راجمع شوي دي، په هغې کې هغه وایي ډېر ښکلي اشعار دي. وایي که په عمر مړېدل غواړي دا نشتي، که په عمر مړېده غواړي نو دا نشتي، یا د مرګ خلاصېدل غواړي نو دا هم نشتي. ډېر ناشنا خبره، په عمر مړېدل غواړي دا نشتي، یا د مرګ خلاصېدل غواړي دا هم نشتي. بیا وی او د وربشو نه غنم نه پیدا کېږي، وایي د وربشو نه غنم نه پیدا کېږي چې ازغي کرې او ګل غواړي دا نشتي. چې ازغي کرې او غواړي څه ګل نو وایي دا نشتي. بیا وایي او د پل صراط په نرۍ لاره دې مزل دی انسانه، وایي د پل صراط په نرۍ لاره دې مزل دی، په هوا کې تېرېدل غواړي دا نشتي، په هوا کې تېرېدل غواړي دا نشتي. په دې دپاره مې دا اشعار د تاسو ته وایي نو رب رحیم دی خو زمونږ عمل به ګوري، نو رب رحیم دی خو زمونږ عمل به ګوري. که په سوال جنت ته تلل غواړي نو دا نشتي. د هغې دپاره محنت او کوشش پکار. بیا هم زمونږ دا محنتونه دغې قابل نه دي، خو صرف دومره دی چې دا یو سبب جوړ شي او الله د هغې د لاسه به موږ رحم وکړي. نو د خپل محنت او د خپل کوشش د دغه شان برقرار ساتئ. او کوم ملګري چې موږ سره د دورې د اولې نه ناست دي او لګیا دي، هغوی ته موږ دا وایو چې ګورئ عمل دې په منځ کې بند نه شي یا کمزوری نه شي. بعض هغه ملګري چې دورې په اوله کې چې کله د کتابونو د اولې اوس هم جذبه کړي، بیا نه کتاب ښکاري او نه هغه ښکاري، کتاب هم نه ښکاري او هغه هم نه ښکاري، حالانکې څومره خوږې مسلې دي او نه پکې زور کول شتي او نه پکې څه سامان اوچتول او نه پکې نور څه دي. نو کوشش کوئ، الله سبحانه وتعالی زموږ نه دا کوششونه قبول کړي. الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي قرآن او حدیث ته زده کولو. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.